د لر او بر یو افغان له نارې څخه د پاکستان د پوځ ویره د چې پنجابی ریاست څنګه له دغه نارې څخه یا له دغه شعار څخه ډاریږي، پېښور او کابل څنګه یو ځای کیږي. ډېر مهمه ویډیو د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د لر او بر یو افغان چغه د ډېرې اوږدې مودې راهیسې د لر او بر پښتنو لخوا بدرګه کیږي او ویل کېږي دا ناره په پاکستان کې په ځانګړي ډول په ځینو کسانو ښه نه لګېږي. که څه هم په افغانستان کې هم داسې کسان شته چې دا ناره یې نه ده خوښه، خو هغوی ډېر کم او پردي پاله خلک دي. د افغانستان مطلق اکثریت خلک دا ناره یو هدف او خپل ارمان بولي. اوس چې په پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لوړېدو ورځې دي او ډېر پښتانه اوس په عام ډول کولی شي دا ناره بدرګه کړي، نو په پاکستان کې اقتدار او پوځ له دې نارې څخه خپله ویره یا ځل بیا څرګنده کړې ده. تحریک انصاف وایي اړتیا نشته. اوس په پښتونخوا کې، په بلوچستان کې او په نورو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بې مثاله لوی غونډې جوړیږي. په دې غونډو کې په زرګونو پښتنو ګډون کړی وي او ټول پښتانه په یو اواز د لر او بر یو افغان ناره پورته کوي. کابل او پېښور څنګه یو کیږي؟ په پاکستان کې د پوځ او حکومت ویره دا ده چې په پښتونخوا کې ورځ تر بلې پښتانه راویښېږي. په دې سیمه کې اوس پښتانه په بېساري ډول د افغانستان سره وصله شوي دي. د ټولنیزو رسنیو په واسطه اوس د دې سیمې پښتانه د افغانستان له پښتنو سره فعالې اړیکې لري. کابل ته سفرونه کوي، ډیر وخت د افغانستان بیرغ ورسره وي او د هغه سره خپله مینه ښکاره کوي. په ځانګړي ډول کله چې دوی بل بهرني هیواد ته ولاړ شي او د پاکستان د پوځ څخه یې ویره ورکه شي، نو هلته بیا په ښکاره د افغانستان چغې وهي او ځان د افغانستان مربوط ګڼي. دا هغه څه دي چې د پاکستان پوځ سره پخه دښمني لري. د پاکستان پوځ داسې پښتانه غواړي چې صرف د دوی غلامي کوي، صرف د دوی تر امن لاندې ټول عمر یې په مدرسو کې تیر شي. د پاکستان پوځ او په رسنیو کې د پاکستان د پوځ پلویان اوس په ښکاره ډول دا ویره څرګندوي چې د لر او بر یو افغان ناره پېښور او کابل سره یو ځای کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.